حلال ډوډۍ پیدا کول جلا خوند لري. سات زدن زرگر یک زدن آهنگر. شو هجی کنه که ما و هوا پسر من فقط دغه شغل باندې خوب کن دایم خوب شو چړې راوړي تبرګي راوړي د لاونه وخت کې دغه لرونه راوړي او لور راوړي. تاسو کار څومره سخت دی څومره زور غواړي؟ هر کار کې چې رقابت نه کار نه کیږي. یعنې هغه اصلي ماشین څو دوره لري؟ مرکه بود کاکا. سلامونه، هیله ده چې رک روغ به وای. نن درته د آهنګرانو په کوڅه کې خپرونه چمتو کوم. نوم یې عبیدالله کاکا دی. سهار وخت ته راځي خپل د ځای کار ته ځان را رسوي او د خپلو مټو په زور، د خپلو ګوتو د تڼاکو په زور، د خولو تویولو په زور باندې د خلکو ضرورتونه رفع کوي. د عبیدالله کاکا تر څنګ خپل وروران شاګردان هم شته چې له ده سره په ګډه په اخلاص او په پوره مینه سره په دغه یو دوکان کې کار کوي. نوم مې عبیدالله ده او یو تن د خوای مرکز انګرانه سو او دغه د انګری کو. ډېر ښه. کیسه وکړه، سهار څو بجې راځې راشه ولته څه کوې څه شو باندې شروع کړه والا؟ والا خو چې سبې خو چې کور نه راوځو خو اول خدا کار دی چې دوکان خلاصوو او چې دوکان مې خلاص کړ دغه اوبه ډکوو، د سکاره ماتو میده کوو، سامان لږ باسو، چې تر هغې چې نورونه هم راځي بس بیا سره ګډه کار شروع کوو انشاءالله. دغه کسب دې چې شروع کړی دی ولې دې کسب ته دمخه کړه ولې بل کسب نه کولی؟ خو دا کسب داسې ده چې زموږ نیکه پلار ورونه ټول هم دغه کار کړی، موږ هم په همدغه کار خلاص شو، موږ څو پشت هم دغه کار ده. د هغې نه تا کومه پوښتنه نه وه کړې چې ولې دا کسب کوئ؟ والا پوښتنه هم نه ده کړې، نه مقدسي کسب ده، دا د داود علیه السلام کار ده. دلته کوم څه شی جوړوئ؟ دلته څه شی جوړوئ؟ سټک جوړوو، لور جوړوو، چنګکونه جوړوو، چاکوانې جوړوو، تبرګي جوړوو، ساتول جوړوو، بس څه چې زموږ د اوسپنې په مربوط کې موږ ټول جوړوو. دغه کومه اوسپنه چې ګرموئ دا په څومره حرارت باندې ګرمېږي؟ والا تا خو ولیده خپله چې دا په ډېر زیات حرارت کې دغه کېږي که نه، ولې چې دلته خو موږ داسې وسایل نه لرو چې موږ ته حرارت معلوم شي چې دا په دومره حرارت ګرمېږي. خو زموږ ماشین چې دا داسې فکر وکړه چې 3000 دوره لري په هغه دغه باندې ګرمېږي. دا اصلي ماشین څو دوره لري؟ تاسو 3000 دوره لري؟ 3000 دوره لري. یعنې هغه اصلي ماشین څو دوره لري؟ مرکه بود کاکا.
کا یادونه دې وکړه چې ماشین دې موږ 3000 دوره درې ده زره اصلي ښه ماشین څو دوره لري او مغه 3000 نه 4000 می پورته می خو بیا پورته چې موږ ته کار نه کوي چې ول چې اوس باندې ډیر ګرم راشي بیا د سه وبکیږي بیا موږ نه پکوري موږ خپل دور د پوره مغه خپل ضرورت د پوره او مغه ماشین غسته یعنی که هغه تاسو یادونه وکړه چې موږ ماشین نه لرو دا چې حرارت درجه په وټاکو یعنی په لوړو ځایو کې شته دي درکه هو شته ول نشته خو دغه غټي اوس پنځه پکاريږي چې به غټ شي نه جوړي کنه مثلا د غزمن ساندان جوړي دا په دغه ماشین نه ګرميږي هغه ته به ډیر غټ ماشین وي چې په دغه سټیلونو کې چې کنه دلته دغه ماشین نه نشته شو شالته شته خو سر نشته تاسو کار څومره سخت دی څومره زور غواړي ولا سخت ډیر ولا چې ټول ځواني هم دي کوي چې سپینګری شنو بیا مال د ناس توي دی نو دغه دم د لاس دم دغه توي نو چې برق نه دغه نه ان ډیر زور غواړي او خو موټه بازو غواړي زور غواړي شواب غواړي یندغه د موټو هم د خالو زور چې خلکو ضرورتونه ورکوي ابراز څومره کسان د ترازی سره کوم دي کارم ولا د دوکان نه د فکر کې ست ډیر راځي لګم راځي نه راځي هم ته چې ضرورت راځي یعنی داسې کسان هم راغلي چې مثلا دوه ستا مخکې راشي چې موږ دغه شی جوړ کړه هماغه ورته جوړوی هو ما جوړ لږ لما مخکې مې سړی راغلی د ټلیور غوښته د کوپي کشه دپاره هغه شی ول چې زه کینم موږ ته جوړ کړه یو نیم ساعت یو ساعت غوندې ناست و هغه شی مې ورته جوړ کړ ولاړو داسې خلک راځي ولې نه راځي فرمایشات چې قدر کې خو ځان د کیسه ده کنه هو خلک ځان ته کیسه او روزمره چې جوړوي خو ځان د کیسه ده هغه ځان ته کیسه ده د کوم شان جوړ کړه ډیری هم دکان کې بځایږي نه بل داسې ګودام ورته لري چې مثلا نه ولا نه چې وی تر کومه چې وی خو نه چې د شای جوړ کو دا شنو ډېر جوړ کو الته کې د ذخیره کو چې لګ لګ راوړو خو شي خو نشته کنه دسه امکانات وړي پیسې امکانات هم نشته دسه وځي سره خان د کرای سره کریا ورکو زیاده بل چا د دکان بل چا د موږ په ناس کریا ورکو ولا ځای انتخاب کړی بل ځای خو دا غځای چې دا ډېر په خو هم د انګلانو کوڅه ده خو شي مشهور ځای ده انت کولای شې ځان د دکان هم خلاص کړل شي خو دې خاطر نه خلاصوي چې کار ده نه کوي کار ده نه کوي ترغه چې هغه دکان ته بعد مثلا رشد پیدا کی کنه ډیر وخت نیسی دلته مو څه کې ول خلک راتلل او مثلا ته دکان کې شیخ خو نشال ته زیات خو نشال ته نه دلته فکر کړ ډیر دکان د شات شی پکوري یو بل څه سری نه یو بل اخو دې خپل ته لیګو چې شی ور سری هغه ته لیګو دا د همساګانو سره مراوبت سره کم دي الحمدلله ټول خدای الحمدلله کوم ځای نه خلک دلته ډیر دلته مو سره د کابل خلک دي چارکار خلک دي لغمان خلک دي کابل خلک دي هر ولایتونو د خلک دکان نه یعنی یو ولا مشتری اتفاق لري هو الحمدلله رقابت څنګه دی ولا رقابت صادقانه ده الحمدلله شته دی هو سالم رقابت شته هر کار کې چې رقابت نه کار نه کیږي یا ولې صادقانه صادقانه ځکه کار چې دی تاسو ډېر یو اسلامي کار دی یو سم کار دی داوود علیه السلام کسب ده دی هغه داوود علیه السلام کسب دی چې صداقت نشي مشکل دی نو ور بشو البته به مو ته کار وکړو سره څه شی ولته جوړ کو البته د مو ته جوړو څنګه کې ښه څنګه کې به جوړی کو بیا ان شاء الله یو څه نه به جوړ کو پنځه شپږ به جوړ کو مطلب نور کې سیماته وکړو سره دکان پړه به مو غوي نو څه جالب خاطره وو اورو نو ور بشو زدن زرگر یک زدن آهنگر تاسو کوو د ځمکې جوړو څه جوړو د ځمکې دا هو امام زکړای دا لګ زده به کوم سالا
دا څومره وخت کې جوړېږي دا؟ یو کال کې جوړېږي ان شاء الله سړی چې زده کړي. یو کال کې؟ هو یو کال کې زحمت وباسي چې ذهن دې ښه او بس نور جوړ کړو. چې ذهن دې ښه یو کال ورته نیسي پوه شوې. هو یو ورکوو یو وخه هغسې نه ښه کېږي ان شاء الله نور هم ښه کېږي. ته کېږم هو بس کومار د لاس ویلی دی والله ډېر مې وهلي په شاګردۍ کې. اوس هم دی ویلی؟ نه تر هغې چې مې زده کړي نه مې د وخت کېږي. په ورځ ته څومره جوړوې؟ دغه د ورځې 300 دانې کېږي. تا چا لاس ورباندې ویلی که نه؟ والله خو ما درته ویل چا لاس خو مې نه ده ویلی خو خپله مې ویلی خو کولی خپله ځان مې شاګردۍ وخت کې شاګردۍ وخت دلته چې استاد سره ما هم کار کوو تا غوندې دا ګوره پوه شوې. تاسو کار ډېر سخت دی. تاسو خوراکونه څه شی خورئ؟ خوراکونه شوروا ده شوروا شوروا ډېره خورئ؟ هو ډېره. کلا پاچا پاچا د غوښې شوروا دلته چې جوړو په تنار یې اور کې پخوه هو دیګ بخار باري پوه شې. هماغه شی خورو انشاءالله. خاص یو تقدیرنامه هم ده دا چې ورته اخیستې ده؟ دا دله یو 3 کاله کېږي. هو آیا څه شي کې اخیستې؟ دغه انګرۍ کې څه راسي همداسې کومې مؤسسې تشویق لرلې که نه خالي ته تشویق شولې؟ دلته مونږ چې یاستو ولس لرو ښه د انګرانو ولس لرو دا څو دوکانه چې دلته دي چې دی یو مشر ده خلیفه حسن نومېږي هغه زموږ مشر ده. د دې کوڅې کې یو څو دانه انګرانو چې چا دا کار کوو لیاقت او دغې لیدو چا یو 3 ته ورکړي دي. هو بیا کې مونږ هم یو ښه 3 کسو کې مونږ هم دویم کس مونږ یاستو. ووایم او بله مو بس ده. تاسو کار په د کوم موسم کې ډېر ګرم وي؟ جوزا موسم کې ده دا اوس ده که نه چې ډېر ګرم ده که نه. په اخترونو کې خلک چاړې راوړي که نه؟ هو چاړې راوړي تبرګي راوړي بلاونه وخت کې دغه لرونه راوړي. هو لور راوړي نور کوم شیان راوړي دلته؟ دغه کلانګې تیشې دا شیان ډېر راوړي تبرګي ډېر راوړي تبر ډېر راوړي تبر هو تیشې تبر دا شیان ډېر راوړي. رخصتۍ کوئ که نه چکر باندې ځئ که نه ځئ؟ ولا ځو ولې نه ځو اختر په ورځ ځو جمعې په ورځ ځو داسې 4 ساعته پرونه پکې اخته ناست یو پوه شوې. هو خو چې کار د خلکو وي بیا مونږ پکې سوځئ؟ د هو زغاله سنګ ده زغاله سنګ ده. دا یې کومه ځای راوړی؟ دا خو د مزاره خو دې خوا نه راځي چې دلته خلک راوړي خرڅولو دپاره. بعضې خلکو په ژمي کې دغه کې سوځوي دغه چې بخارۍ کې سوځوي او موږ یې دغه شي کې سوځوو د اوسپنې دپاره چې ډېر زر ګرموي. دغه څه شي لپاره جوړېږي دغه اوسپنې موتا جوړوو؟ دا چې دا ګاژدمک ده ښه ګاژدمک هو ګاژدمک ورته ویل کېږي. دا اینپوش دپاره دا اینپوش دپاره دا دغه چې جوړېږي اینپوش د لرګي بیا ورباندې انچادر ایښي بیا انچادر یو په بل دا کلکوي لرګي سره کلکوي. تاسو دا کومه ځای راوړی؟ دا خو موږ اوسپنې اخلو دغه چې تعمیرونه چې تخریب کېږي د هغې اوسپنې کباړ خوښې کباړیانو دغه نه جوړوو اخلو یې. کوم شان چې تاسو دکان کې جوړوئ که نه مثال دغه چاړې تبرونه دا فرمایشي جوړوئ که نه تاسو ته خلک فرمایشي جوړوئ که خرڅوئ بیا؟ عامې خرڅوو عامې فرمایش لرو دغه چې دی دغه چې موږ جوړو دغه فرمایش دي. ټول فرمایش نشته چې یو کور داره یا شمېر یې معلوم وي؟ نه خو شمېر چې څو دانې چې وایي مغه جوړوو ورته. والله تاسو کار سخت دی لاسونه تڼاکې والله ستړیا داسې هېڅ کار اسان نه ده خو دا کار بیا ټول نه سخت ده ډېر سخت دی. هو دې ته چې کله پاچا نه وي نه کېږي نه کېږي نه کېږي. په دغه کار کې حتما په یادونه وکړله که نه چې خاطرې هم شته وي جالبې یا لاس دې خوښ کړی وي کالي دې سوي وي نو داسې یوه خاطره که راته ووایه جالبه. خاطرې خو ما ته هغه ورور مې که نه ورور مې چې موږ ټول عمر په خاطرې کې تېرې شوي خو دغه خاطره بله هم دغه ده چې داسې ما ورته هم چې اوس کار کوو نو زه چې شاګرد هم داسې مې ډېر کار کړی هغه دوران ته لاړلې؟ هو هغه دوران ته تللی یم پوه شوې چې مثلا کار مې کړی داسې په وهلو کې مې ډېر وهل هم خوړلي ډېر وهل هم دغه استاد نه خوړلي هو او په کومه ورځ چې بیا په اخري وهل مې خوړلي هماغه وهل دی چې کوم یو ورځ د ناسو کار مې کوم داسې ما هم کار کوم ورسره هغه سټک جي کوم ما سټک جي کو هغه جن نه کو چې ووهه جګ نه کوم ما ووهه هغه په سر باندې دغه شو هغه باندې خوب شوم دایم خوب شو هماغه ورځ چې اخري ورځ ونه دغې نه باندې انشاءالله دې وایله په سر مې لګېدله آخر وختونه به دې د شاګردۍ هغه خو آخر شاګردۍ وه که نه بعد هغې نه انشاءالله تعالی سره پورې مې سټک نه ده جنګوله خدای خو مې نه ده کړی ښه
نو زه به وخېږم پاس په سر سترګو تاسو کار کوئ صحیح ده سمه ده صحیح ده انشاءالله. همدا مټ یو خولې دي چې اوسپنې سیخوي هغه چې وایي د خولو په تویولو او د لاسونو په تڼه کولو سره د رزق پیدا کول د حلال ډوډۍ پیدا کول جلا خوند لري هغه همدا خلک دي درنو وطنوالو دا وه د نن ورځې خپرونه که غواړئ ستاسو تر سیمو درشو ستاسو په سیمو کې ستاسو په رواجونو باندې خپرونه وکړو په دغه کونج کې زموږ د واتساپ شمېره ده ورته پیغام وکړئ زموږ همکاران به درته په وخت ځواب درکړي او ستاسو ځای به وټاکي تر بیا بلې خپرونې مو په پاک راست